بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم. هیله لرم تاسو ستاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان صحت ولري. دا تقریبا څه د پاسه نیم ساعت دغه ماشومانو ته ناست وو. دا د دوی مو پیدا کړله. کور به هم زه فکر کوم د لیبو مو ځي. کور مو چیرې دی؟ په هغه پای کې دی. دوستانو ټوله ورځ دوی به هم زه فکر کوم چې کور ته نه راکړو. کورنۍ به هم ورته منتظرې وي. ولاړ شو د دوی سره به د دوی کور مو ووینو او د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه به مرسته هم ورسره وکړو. دوستانو هیله کومه دا ویډیو د ثواب او مرستې په خاطر باندې در سره شیر کړي تر څو د دغه بېوزلو بېوسه او بېسرپرسته یتیمانو سره مرسته وشي. دوستانو دا چې دوی چیرې اوسېږي څونه د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري څه شي خوري دا به د نږدې څخه ووینو. ته وګوره درس وشوې د ورځو بس صحیح ده. دا دی دوستانو راځئ. دا دی نن په ټوله ورځ باندې د هغې قدر کې پیدا کړي دي. دوستانو دا سلام علیکم. ستړي مه شئ. موفق خیر سر دی خیر خیرات دی. سلامات اوسئ. دوستانو مورکۍ ته مو مخکې یو څوک راستولی و چې موږ ستاسو اولادو ته منتظر یو. دا د اولادونه یې راورسېدله. خدای پاک دې ورته اهل و صالح کړي. دغه دوستانو د دغه کور څراغ دی، د دغه کور د ملا تیر دی، د دغه کور د امید سترګې دي، د دغه کور ناناور دی دغه ماشومان. زوی تا ول په ټوله ورځ دغه ټول کړي دي. ته داسې څه چې دغه په دغه دا خلک دې وویني چې هغه شی چې موږ کثافاتو چټلي ورته وایو په هغې کې دغه ماشوم یتیمان بې سرپرسته یتیمان چې د بل ولایته څخه دلته راغلي دي په هغه کې رزق و روزي پیدا کوي. دا پیسې د څه شي دي زوی؟ په زور یو نه کې په زور وایه د څه شي ده؟ ټولې کړي سر چې ټول راغلم خرڅ کړ شل افغانۍ بس غرمه پسې ووتو. دا نیم بیا د غرمې رئیس هم بیا دا ټول کړي دي. دوستانو دا ماشوم په لاس کې پیسې دي ته راوځي چې حساب یې کړو چې څو روپۍ دي. دا 10 افغانۍ، د 20 افغانۍ. دوستانو سهار د ملا پر اذان باندې چې دا ماشومان وتلي دي تر دا اوسه پورې تر غرمې پورې 20 افغانۍ پیدا کړي دي او د هغه څخه وروسته د غرمې د سهار رئیس نو کور ته نه یاست راغلي؟ زوی کور ته نه یاست راغلي. دا دې په ټوله ورځ باندې دا د 20 افغانۍ پیدا کړي دي او هغه دغه ماشومه سره تاسو په دواړو دغه 20 افغانۍ پیدا کړې زوی؟ ډوډۍ مو چیرې وخوړله؟ الله اکبر استغفر الله. دوستانو نه پوهېږم چې وا مو اورېدله که مو وانه اورېدله چې ما پوښتنه وکړله چې ډوډۍ مو چیرې وخوړله. ده راته په جواب کې راته وویله چې پر کثافاتو باندې سړي غورځولې وه، هغه مو د کثافاتو څخه راواخیستله، ما و ورور مو وخوړله. سړی څه شو وایي دوستانو چې یو ماشوم څخه ته پوښتنه یتیم څخه وکړې چې ډوډۍ دې چیرې وخوړله او دی درته وایي چې پر کثافاتو باندې یو چا غورځولې وه، سړي غورځولې وه، هغه مو راواخیستله ومو خوړله. تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره دردونکې او څومره ځورونکې ده. دوستانو هیله کومه د بشر دوستۍ او انسان دوستۍ او ثواب په خاطر د مرستې په خاطر باندې که مرسته نشي کولی لایک و شیر یې وکړئ ویډیو تر هغه کسانو پورې ور ورسوي چې مرسته کول غواړي. تاسو د یتیمان ماشومان وینئ اوس به د دې مور څخه مور په داسې ځای کې اوسېږي چې بیخي نه ښې مسته نه شی شته لکه چې تازه راغلي یاست. تازه راغلي یاست نه؟ د کوم ځای یاست؟ د بادغیس ولایت څخه تازه راغلی یاست. دوستانو دا د بادغیس ولایت څخه تازه راغلی ده او د دغه دوه یتیمانو سره راغلی مور. نو یو نیکي په زوره خبرې وکړه چې دا ستا خبرې څه ده؟ دغه سره راغلی چې زما سره کومک وکړي. خدای دې پر چا کونډباله نه راولي. کونډباله خو بل کمزور غاړې پر ما خدای ایښې ده. زه داسې ستاسو ته انتظار کوم، محتاجه یم، کومک چې زما سره وکړي. ګرده د یتیمانو زپېره زه یم. ګرده داسې ځای چې رښتیا درته وایم د یوې نیمې میاشتې کېږي زه په وچې دغه پورې ورننه نن به راسي سهار به راسي. ته زما په دردو نه یاست خبر. خدای دې خدای مو مه خبروه وروره. ټول اسلامي الله د کلي د آله وساتي. دا
ته دوا یم خپل د لاس یم هلکان کوچنیان دي که د زه یم بس د کور سفرش زه یم یو نه کې په زوره خبرې وکړه چې خلک یې نه اوري. زه یم در به در خاک به سره یم نه یم کونډه یم خدای ته نه یم حال معلوم دی خدای بندګانو کې مې هم معلوم دی بس دا د دوا د لانه دی خپل دوا یې وایي بس پر ځکه بس مې دې هغه واخې باندې نه دوجست نه په شندنه شندنه کوم ډاکټر ته نه دوجست انا د کورونه را باندې ته تر مشکله چې لاس ماته وګورې څه چم تا په واسه څه وکړ خو تا وبه څه چم والله انتظار کوم چې خدای اسلام راسي مهرباني چې دا کومه دې لري احتیاجي لري چې کومک را سره وکړي د خدای په نوم. دوستانو څه موده مخکې موږ دا ټولې مرستې د سیلاب خیره بنسټ مرستې ټوله په نوبت باندې توزیع کوو او تعداد د تپل شوي جګړې قربانیان دي دا تعداد د کونډې و یتیمانو د اندازې څخه زیات دی. موږ هم چاره نه لرو بغیر د دې څخه چې ټوله مرستې په نوبت باندې ورکړو. دوی رښتیا هم موږ ته آل کړی و ډېر راته منتظر شولې مورې بخښه کوه موږ ته ستا اول را ورسېدی چې څو واره دا مورکۍ پوښتنه ویلې وه چې تاسې راسئ پلا زما ژوند وګورئ چې دغه رقم دردونکې کورنۍ به بله وي په د افغانستان کې به بله دغه رقم دردونکې او ځورونکې کورنۍ چې دغه رقم د ژوند تریخ حقیقت ولري دغه رقم به وي. دا خپله مریضه ده دا په کورو کې لا کار نشي کولی هغه نورې خوندې خو خلا شوې چې یو 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ د ورځې چې په دا نورو کورو کې کار کوي. اوس وولدم بس په مور لاندې کړم سوي شلۍ لا نسم پیدا کولی على سوي شلۍ د یوسۍ لا شو ورته اوس پوره اخیستې یم له سوي شلۍ د یوسۍ لا نسم پیدا په ګویو بریانو نورې کچن کوم پیسه نشته الله بإذن الله وعد نه لرم هذا کورونه نو کې پوره خلاصوي د دوای خاصوي نو پوره نه شي که دغه نه وروسته دلته نه پیدا کېږي ما خدای ول بازار ته لاړ شم بازار ته نو ما خدای خو ډېرې پیسې غواړي البته مې هغه د پورې دغه هلته پروت دی پوه پورې واکله نه لرم خدای د اسلام نه د دوه وساتي ټول په موږ خدای ایښې ده خدای نظر خدای د څوک د کلیواله وساتي خدای د یتیمان چا ته نه پرېږدي خدای نه زما د چا ته پرېږدي نه د چا دره پرېږدي زه غاړي د ښه دردونه لري د ښه نه لري هېڅوک یې نشي ګالی پر ما خدای ایښې ده زه ګالم خدای یې رانه ګالي بالا د ګالونه څنګه لکه پنډیانې خوارکیانې ټول اربداره دي د ښه دردونه پر تېرېږي هغونې نه لري چې د دوا ده نه لري د خوردم ده نه لري د کور مصرف په زور غواړي چې هر شي د زړه کېږي خواري نه په خواري راولي د مریض دی دا یم بس یو زنګۍ پر هغه خیالي دنۍ کړي دا یې څنګه ډېر نه پر سنګۍ د لاسه نه ټول ګون نه پر یې ګایله تېل واخو پر ځان باندې ځان مرګ استغفر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دوستانو تاسو خپل فکر وکړئ چې یو بېوزله بېوسه او کونډه مور بېکسه مور د ژوند د مشکلاتو د نه تحمل په خاطر باندې پر ځان باندې تیل اچوي او خودکشي کوي او یا د خدای پاک د درباره څخه د مرګ خواست کوي. تاسو خپله د دې خبرې ټولې واورېدلې او د دې مظلومې معصومې ژړا هم تاسې اورئ د دې بېوزلې مور ژړا تاسې دوستانو نه پوهېږم چې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله موږ ته د کوم ګناه جزا مو راکوي. خدای پاک دې په افغانستان کې ډاډمن امنیت او سرتاسلي سوله راولي. دا بېوزلي و بېوسي و مظلومتوب او دا بې سرپرستي ټول مو د تپل سوي جګړې څخه په جنګ کې د دخیلو خواو څخه په ډېر درنښت سره ایله کوو چې د خدای د رضا په خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح مو رګ د خوښۍ په خاطر باندې د اسلام د مبین دین د احکامو په رڼا کې یو بل ته قناعت سره ورکړي او سوله سره وکړي په هر اندازه باندې چې ژر سوله وسي د دغه رقم بېوزلو بې سرپرسته کونډې یتیمانو تعداد به موږ ته کم سي. اول نوم خبره زه نوم خبره درې څلور کاله کېږي اوس پر ما دغونه دردونه چې هېڅوک نه دي کواري یو نه چې په زوره ووایه چې خلک دې خبرې واوري مورې هېڅوک نه دی ورور خبر یې د خدای د سره تېر
خدای دې څوک نه کونډې بیخي در وایي د سپي تر لکۍ لاندې ژوند شته. دوستانو هیله کوم ویډیو د ثواب او د مرستې په خاطر باندې در سره شیر کړئ تر څو تر هغې کسانو پورې ور ورسېږي چې مرسته کول غواړي. که مو مرسته په وسه باندې نه کېږي پر دا شیر او پر لایکو پر دیو باندې خو مصرف نه راځي. هیله کوم دوستانو در سره شیر کړئ د دغه بېوزلو بېوسه خورکۍ سره مو مرسته او لاسنیوی وکړئ. د دې ژړا او د دې فریاد او د دې سوي نارې او د دې د یتیمان تاسو وینئ چې په څنګه حالت کې تاسو د دې یتیمانو لاسونه ته ورته وګورئ. تاسو دا لاسونه ته ورته وګورئ. دا کالي ته ولاړ شه زوی دا خپل کالي ورته وښیه. دا کالي یې تاسو وګورئ دوستانو. د دې معصومه مظلومه چهره ووینئ چې دا اوس هسې د کثافاتو څخه دا راغلی دی د خپلې بوجۍ سره. دغه بل ماشوم ووینئ څرې کالي یې وګورئ ورته. د دې دا به زه فکر کوم چې یو بل چا به ورکړي دي. ولې د دوی به نه بولم مور؟ په جیب کې دي چې د زوی چی دی په جیب کې دوستانو جیبونه هم د کاغذانو دغه تاسو وګورئ دوستانو. دغه د یتیم په جیب کې د یتیم د جیبه څخه دغه راوځي دوستانو. تاسو خپله ورته وګورئ. ته کښېنه زوی پرېږده چې خلک یې وویني. زموږ د ماشومانو یو موټر یې په 3,000-4,000 افغانۍ باندې ورته رانیسئ. د خپل ماشومتوب ته ورته وګوره پر کثافاتو باندې دا کوچنی موټر پیدا کړی دی. دا یې جیب ته وراچولی دی. څومره دردونکی او څومره ځورونکی دی. بل شی به نه وي زوی؟ بل شی هم شته؟ دا د یو بل شی هم شته؟ دا څه شی دی؟ پکښې ګورې ده؟ سمه ده. دوستانو دغه د دې کونډې مور او د دې یتیمانو د ژوند تریخ حقیقت و د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند یې و. د بېوزلۍ او د بېوسۍ ژوند یې دی. بس په دغسې ځای کې اوسېږي دوستانو. تاسې وینئ چې په څه رقم ځای کې اوسېږي. مور یې څه ویل یو نه کې په زور ووایه. څه ویل غواړې چې ټوله ستا اواز اوري. خدای مهربان دی یو څوک پیدا سي چې مرسته در سره وکړي. موږ سره د موږ دغسې ولایت د حکومت موږ داسې نه کوو. حکومت څوک مرسته نه در سره کوي. پر دا نور پر حکومت د حکومت څخه لاس پرېوه مور. حکومت نه یې تا د ورور زه خو حکومت نه یم. زه حکومت نه یم. پر حکومت څخه د شي توقع مه کوو. پر دا نور مسلمانانو یا زه خدای دې مې د حکومت څخه د دا نور باندې غږ کوه. پر دا نور باندې غږ کوه. د الله په امان دې ما ته راواستئ. زه د هر شي احتیاجي لرم. کونډه سوې یم. خدای دې زما په لمبو هېڅوک نه خبروي. ستورۍ دې الله ټول اسلام وساتي. بیخي زور غاړې کښ که سړی د مېړه تر مخ سي. خو لوی غار دی ورته. اوس زه خدای عمر راباندې سوی د خدای سره زور نه لرم. زه کومک غواړم چې هسې که د پیسو یې که د دغه یې بیخي نه او د مرګ مخ دی. زه بیخي دا که در شي راکړي په خدای دې د غایب په ځای کې په خدای دې د آخرت دا زیرک کومک ورسره وکړي. زه بیخي احتیاجمنه یم. په خدای ته معلومه. خدای زما په دغه اسلام نه خبروي. زه بیخي دغه احتیاج یم چې ګر سره چې زما ډېر نه پستنګي پر ما زور وکړي. زه پر دغه وچ پاش خدای دې راکړي. په دغه وچ نه بالښت غواړم نه شی غواړم. په دې بس دلته پرته یم. نه ډوډۍ خورم. د ډوډۍ تړه سوې یم. د شي خو دغه څه یم. د دې هغه ته لاس زه اوس خپل په مرګ خوشحاله یم. ټول دا کوچنیان ولې چې زه په ځان وکړم. څه خبره چې کومې ورځې ته به زه خدای ساتلی یم. خو د دوی یوه دغه نه ګاله کېږي. او مثال زه نن ورځ مجبوره یم. زه اوس ګالم خدای دا څه نه خوښ کوی. سبا خیالونه مې کوچنیان یې د بل تر دغه لاندې یم. تر کورو تر دغه لاندې یم چې خدای زما په حال خبر. همدا خو نه دی خبر. کوچنیان لرم وایي مور نه پوهېږم چې کوچنیان وایي مور چې شی وایي ما ته راکړه که پیسه یې که شی زه مور نو څه چوم چې خو مور سیاساره ده. په خدای نظر دې باندې وایسي. مور نو څه چوم. استغفر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دوستانو نه پوهېږم چې څه شي ووایم خو تاسو ټوله واورېدله. اکثره وخت دا دردونه دومره زیات چې د سړي خوله و لاسونه و سترګې ټوله ور وتړي. دوستانو د دې مور زارۍ و عذر و ننواتې او ژړا تاسو خپله واورېدله. هیله کوم د خدای پاک د رضا په خاطر باندې او د بشریت د ستر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوندي کولو په خاطر باندې د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. که مرسته نشئ کولی ویډیو شیر او لایک کړئ تر هغه کسانو پورې رسیږي.
چې مرسته کول له دغه کورنۍ سره غواړي. ملک کاکا هغه کومک ورته راوړ. موږ د سیلاب خیریه بنسټ سره د طرفه څخه د وریجې دي، وړۍ دي، غوړي دي، د کالو پرېمنځلو صابون دی، چای ده، بره ده، شامپووې دي. بس دلته ورته کښېږده، په دغه ځای باندې ورته کښېږده. دا دی مور که یو بل چا هم کومک در سره وکړي انشاءالله هغه کومک به هم تر تاسو پورې درته راورسېږي. راځه چې مو په وسه باندې پوره دا مو درته وکړي او ستاسو غږ مو هم دا دی تر هغه کسانو پورې ورورسېږي. که دغه خلاصې کړي عمر او وروسته یې دعاګویې وه. بس دغه مسکینان وي، که کونډې وي، که حکیمان وي، نو بس دغسې چې یو څوک یې شی ولري انتظار کوي تر مرګ علامه ډېر انتظار کوي، انتظار تر مرګ علاوه دی. زه پوهېږم مورې، زه پوهېږم چې تاسو موږ ته ډېر انتظار وکړئ. موږ نه پوهېدلو بخښه کوه چې تاسو دومره د دردونو، د کړاوونو، د مشکلاتو څخه ډک ژوند لرئ او زموږ مرستې او لاسنیوي ته دومره ضرورت لرئ. دا دی ستا څنګه چې مو واده در سره کړې وه چې هم به ستا دې مورکۍ زموږ څخه دوستانو غوښتنه کړې وه چې راسئ زموږ کور هم وګورئ او زموږ غږ هم ورسوئ. دا د کور مو ولیدئ، مرسته مو ورسره وکړله د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه، مګر د دوی دردونه تاسو ولیدل چې تر هغه ډېر زیات. ای کاش یوه دانه خیمه یې درلوده. ځینې کورو ته چې موږ ورځو خو یو خیمه لري، دوستانو دا هغه هم نه لري. تاسو وګورئ چې په دغسې تاسو اوس وګورئ بس دغه ژوند یا بکسونو شان تاسو وینئ چې په دغسې ځای کې دوستانو دا اوسیږي او د دې د دردونو، د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند یې تاسو وینئ. هیله کوم دوستان اول ویډیو در سره شیر کړئ تر څو در هغه کسانو پورې ورورسېږي چې مرسته کول غواړي. او دوستانو هیله کوم د یوې لحظې دپاره سترګې پټې کړئ او زړه لاس مو پر زړه باندې کښېږدئ، فکر وکړئ چې دغه ستاسو د کورنۍ یو عضو ده. تاسو وګورئ چې درد به یې څومره زیات وي، تاسو وګورئ چې څومره درد دی وروره چې مرګ و د هغه کونډې چې ټولې کونډیانې وایي زه کونډه نه یم، هر انسان چې کونډه دی الله دې وساتي. والا بل رقم زور غاړي، په مرګ هم خوشحاله دی. په مرګ څوک بیریږي وایي خدای مرګ مه راولي، موږ مرګ ته مثال مخ دی، موږ د مرګ بیا وخت دی خدای چې ما بیا څوک پورته کوي. دا زامن مې چې کښېني وایي خدای پلار خو دې راڅخه واخیستی، دا مور خو لا ښه ده چې راته ژوندي یې بل خدای یې دغه مه پورته کړي. زه ورته وایي چې زه مړه شوم نو څه دی خدای دې مې امان سره پلار چې مو ولاړ دوستانو دې یتیمانو ته مو یو مکتب دلته جوړ کړی دی چې د شنبې په ورځ باندې بیا تاسو د افتتاح ویډیو وګورئ چې مکتب مو ورته جوړ کړی دی. مکتب ته خو اوس ورځي، مکتب مو ورته جوړ کړی دی، دوی ورځي مکتب ته. نیمه ورځ دوی مکتب وایي او نیمه ورځ هم پر کثافاتو باندې دوی ګرځي. نو نن خو مو نو غیر حاضري کړې ده دوی، نن د جمعې شپه وه غیر حاضري یې کړې ده تر څو و کور ته یو ګوله ډوډۍ راوړي. و کور ته ډېر کورنۍ دي چې نن شپه خدای پاک دې نور هم رزق و روزي ورکړي. ډېرې کورنۍ دي چې نن شپه رقم خواړه لري، رقم غذاوې لري، مګر دا کورنۍ په سرو اوښکو باندې ناستې ده، د وچې ډوډۍ په ارمان باندې ده. دوستانو هیله کوم د انسانیت، اسلامیت، افغانیت، بشر دوستی په خاطر باندې د خدای پاک د رضا په خاطر باندې او د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح مبارک د خوښۍ په خاطر او د مبارک د سنت د ژوندي کولو په خاطر، د خپلو مړو د رهاروا د خوښۍ په خاطر باندې د دغسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی وکړئ. هیله کوم دوستانو ویډیو شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ورورسېږي چې د دغه رقم کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي. د دې کورنۍ دردو د مشکلاتو د کړاوونو څخه ډک ژوند تاسو په خپله باندې ولیدئ او امر ودئ. تر بیا پورې مو پر لوی مهربان او ستر ځواکمن الله جل جلاله سپارو. روغ صحت، اوږد عمر او خوشحاله ژوند ولرئ. د ژوند ټول خوښۍ او سهولتونه مو په نصیب شي.